ملګرو یار ډېر حد ډانس یې کړی دی، وګورئ در سره حد یې پې کړی دی. که ستاسو خیال وي دا ډانس چې کوم دی هغه په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې ډېر زیات وایرل دی. په کوم کې چې ډانس کېږي خلک وایي چې لکه دا کومه جینۍ چې دا پکې څوک ده. نو دې په هکله به در سره زه لږ معلومات شریک کړم. یو به زه تاسو ته ویم په کومه ګانه باندې چې ډانس کړی شوی دی، نو هغه ګانه د لیلا خان ده او تقریبا 5-6 میاشتې مخکې هغه ویلې وه، او هغه ګانه چې ده هغه چترالی ګانه وایي. یعنې چترال یو کس و ورسره، او لیلا خان پکې د پښتو څه الفاظ استعمال کړي وو، ځینې پکې دا و ځینې ورسره نور وو. نو بیا د هغې کم ګانې کم پارټ چې و هغه په ټیک ټاک دا وخت ډېر زیات مشهور دی، ورسره کم دا ډانس چې دی هغه هم مشهور دی. دا جینۍ هغه ویلی کېږي چې دا چترالی او په اسلام آباد کې داسې څه یو فنکشن و، نو په هغې کې داسې ډانس هغه کړی شوی دی. یعنې تعلق چې کوم دی هغه د چترال سره دی. خو که مونږ بیا د نور خلکو ته وګورو نو هغې داسې تعلق هغه د چترال سره نه راځي، بلکې کم پنجاب پکې زیاتتر خلک هغه هم ښکاري. نو ما هم غوښته چې تاسو سره کوم دغه نوی ډانس چې دی هغه چې ډېر زیات وایرل دی په سوشل میډیا هغه هم شریک کړم. دې نه علاوه کم د دې جینۍ په هکله باندې کم معلومات چې دي، یعنې کم تعلق چې د کوم ځای سره دی هغه هم مونږ شریک کړه. ډېر زیات زبردست یو ښایسته ډانس یې کړلی دا وخت په ټیک ټاک باندې هغه ډېر وایرل دی. نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.